سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. یو شمېر معتبرو سرچینو خبر ورکړی چې د طالب بندیانو د خلاصون پروسه بشپړه شوې او ژر به د بین الافغاني مذاکراتو ځای او نیټه اعلان کړل شي. هرات کې د ترافیکي پیښې له امله 15 تنه مړه شوي. د هلمند ولایت په کجکي بند کې د کښتۍ ډوبېدو له امله 8 کسان مړه شوي دي. امرالله صالح وایي وروستي مهم طالب بندیان د 14 کمنډویانو سره تبادله کړي دي. د معصوم ستانکزي په مشرۍ مذاکراتي پلاوی سبا پنجشنبه دوحې ته روانېږي. امریکا هڅه کوي محمد بن سلمان د ایران او دوبۍ د تړون په مراسمو کې ګډون وکړي. له امریکا وروسته برېټانیا هم له ټولو اړخونو غوښتي چې له ځنډ پرته بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. د خبرونو پای.